په زناکار انسان شپږ مصیبتونه راځي. هغه کوم دي؟ سلامونه مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د ځینې صحابه کرامو څخه روایت دی چې د زنا نه ځانونه وساتئ، ځکه په دې کې شپږ مصیبتونه دي چې 3 په انسان په دې دنیا راځي او 3 په آخرت باندې. په دنیا کې مصیبتونه دا دي چې د زناکار انسان رزق به کمیږي، ژوند به ډیر مختصر وي، یعنی عمر به کم وي او مخ به مسخه کیږي او نور به ترې ختمیږي. د خلکو په زړونو کې به د ده لپاره نفرت پیدا کیږي او په آخرت کې د الله تعالی د غضب، د عذاب د سختۍ او په دوزخ کې د اچولو چې الله تعالی ورته النار الکبرى ویلی دی، یعنی د ټولو نه لوی اور اچوي. یو روایت دی چې حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی نه د زناکار انسان د سزا په باره کې پوښتنه وکړه، نو الله تعالی جل جلاله ورته وفرمایل چې زه به هغه ته د اور ذره یعنی جامې واچوم او دغه ذره دومره وزنی ده که په یو لوی غر باندې هم کېښودل شي نو دغه غر به ریزه ریزه شي. په مصابیح کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، مفهوم یې داسې دی چې کله یو انسان زنا کوي نو د هغه نه ایمان اوزي او د هغه په سر باندې د چترۍ په شانتې ولاړ وي. کله چې دغه انسان د ګناه نه فارغ شي نو بیا د ایمان واپس په ده کې ورننوځي. یو بل ځای کې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، مفهوم یې داسې دی چې د جنت خوشبو به د 500 کالو د سفر په لرېوالي کې هم محسوس کیږي او راضي به، خو لوطي انسان کوم انسان چې لواطت کوي هغه به د دې نه محروموي. دوستانو لواطت بیا د زنا نه هم ډیره عظیمه ګناه ده. قدرمنو دوستانو، موږ تاسو سره اکثر داسې ویډیوګانې ځکه شریکوو چې په داسې ویډیوګانو کې یو قسم نصیحت پروت وي او غواړو چې زمونږ ټولنه له دې نارواو کارونو نه ځانونه وساتي، ځکه چې زنا یو قرض هم دی. که نن دې بل چا سره وکړو سبا به دا قرض ستا خور، مور او یا ستا میرمن او یا ستا اولادونه پرې کوي. نو په دې هیله چې موږ تاسو او ټول مسلمانان له دې کارونو نه ځانونه وساتو، مهرباني وکړئ که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ضروري در سره لایک کړئ او موږ سره خپل نظر هم په کمنټس کې شریک کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل د سبسکرایب بټن ووهئ، ورسره د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.